په سګو نیو. دریم تاثیر معمولا مونږ سیرتورک سے دغه برهتا دا اصابو د دې څنګه انتظار کوو. مونږ سکین لرو ډاکټر صاحب سکین. په سکین کې معمولا مونږ سي وختون لرو. شیلوډک سي وختون. کچېرته دغه سکین فارس کم پستکا د پستکی لون ډاکټر صاحب ارکتیفیلی مسل وته. په دا مسل کې داس د وختون رزرغونه وي. من راځي دلته یو قسم غزلات شتون لري. دا غزلات ته ارکتیفیلی مسل یایي. ارکتیفیلی مسل په دا ارکتیفیلی مسل ډاکټر صاحب چونکی وختون دي هایر فولیکل شتون لري. دلته وختون هم غذا ضرورت لري. شو ته ضرورت لري؟ غذا ضرورت لري. نو دلته هم کوچنی ارټری هم وینونه رغولې دي د دې لپاره چې د وختت شي کې نیوټریشن کې یعنی تغذیه کې په دغه رګون نه الفا 1 ریسپټر شتون لري. دغه رګون چې تاسو ریسپټر وینئ دغه الفا 1 ده. کله چې نارفینیفرین ریلیز شي د نارفینیفرین په ریلیز کېدلو سره د نارفینیفرین ارسي د خپل ریسپټر په رګون نه بلکې په وختون نه په پوستکي کې څه کوي سټیمولیټ کوي. چې کله سټیمولیټ کړي ډاکټر صاحب دلته غازات هم شتون لري. چې غازات شتون لري په پیږي ارکتیفیلی مسل نه الپون سټیمولیټ شي. نو چې ویر کې وازو کنسترکشن ویر کې وازو کنسترکشن درګونه به تانګ شي. کله چې رګونه تانګ شي ډاکټر صاحب فرض کوي یو صحته مو دی ویني جیران کته کړو اسه جاړ شي نیغه ودرېږي. اوس د صحته دی ویني جیران کته شو. کله چې کته شو د غزلات تر رسیږي نه نو د وختونو د کوم غزلات چې د کنټرکشن ویر چې کله کنټرکشن ویر کې ویني جیران کته شي د وختون د شاو ودرېږي ډاکټر صاحب تاسو ودرېږي. نو که تاسو فکر وي وازو کنسترکشن چې ویر کې نو د کوم هایر چې دی هایر د وختون هایر دا به اریکټ ودرېږي یعنی اریکشن ویر کې اڅوک چې ډور شوی وي ډاکټر صاحب ډور شو کنه ډور سړی یا د ډور شوی سړی یا شخص چې تخته زړه زر باندې تیز وي سای زر څه کوي په نتیجه کې رنګ تک زړ رنګ ذکر غونه تنگ شي وي او د وختونو چې وکسر اکثر زیږي لري کنه د بل تاثیر خو دلته مهم پاین زه تخیل مهم پاین دا ده چې رګونه باندې شول ډاکټر صاحب چې کله رګونه باندې شول غذایی مواد د وختون ته شې شول کم شول. کله چې کم شول نو داسې ناروغان ډاکټر صاحب چې په مارکیټ کې وختون ته لګي وختون تال شي د وختونو د استعمالولو لپاره د وختون در زرغونولو لپاره مونږ وای سپری ورکو. هغه سپری نوم ډاکټر صاحب ماینوکسیډیل چونکه ماینوکسیډیل په پوخا وختونو کې الفا بلاکر او تاسو وکسې دغه الفا بلاکر دی یعنی دغه بلاک کوي. کله چې بلاک کی نو رګونه بازود کی کنه چې رګونه ازود کی نو فشار به ټوټ شي. چې فشار ټوټ شي د جانبي ورز دغه د ماینوکسیډیل چې وختون زرغونول ا جانبي ورز برعکس د تداوی په صفت استعمال شول. نو ماینوکسیډیل مونږ څه هغه مریضون ته وسور کوو چې وختون ته لګي. کله چې فشار نه وي د الفا 1 بلاک چې کله بلاک کې رګونه چې کنسترکشن وازود وشي نیوټریشن به وختونه ته ورشي په نتیجه کې به وختون شي کېږي زرغونېږي. پوه نه شوي د زیږ درمل هم واخلو ماینوکسیډیل داسې درمل ده چې په خوا وختونو کې د فشار زیات استعمالېدو فشار ټیټولو ځکه دلته الفا 1 بلاک کول رګونه زیاتېدل خو جانبي ورز داو چې هایر ګروث وختونه زرغونول د چې کله ول د چې ماینوکسیډیل وختونه زرغونوي د برعکس هایلاري پر سپری روبسل شامپوګون روبسل دا چې اوس مریض ته ورکوي واز کنسترکشن واز ډایلیشن ته بیاي نیوټریشن زیات پکېږي په نتیجه کې وختون زرغونېږي. دا ورکسې په سکین می تاثیر پوه نه شول. بل تاثیر ډاکټر صاحب دغه سیستم چې د پاراسمپاتیک سیستم تاثیر په جی آی ټی نه آیو په میدان یې دا تر ټولو مهم ده. په میدان کې چیرته مونږ سره دلته سټومیک رسم کو دا ورکسې سټومیک شي په سټومیک کې مونږ سي حضرات هم یایو او دغه برخه چې دوی ته پایلوریک سپینکټر یایي پایلوریک سپینکټر پیږي پایلوریک سپینکټر دغه برخه چې تاسو وینئ دا غزلات شتون لري سټومیک مسل. اوس یو شخص د معده د غذایی موادو ډاکو فودز د غذایی موادو معده ډاکو چونکه دا روان د قضای حاجت ته چې هر چیرې وی کینی. اوس په دا وخت کې دته بم ورخلو شو یا ډور ونی ډاکټر صاحب دا خو مواد پس کوي خو د معده مکمل ډاکو یا بم ورته یا ډور شو هر څه کې ورک شو ډاکټر صاحب ویل کې ورک شو الکت د زکه سمپاتیک سیستم په اخلاق ډور سره مهم شو د چیرې لوړل نو چیرې ترلې راځي د ډاکټر صاحب چې سمپاتیک سیستم په شي
دې نه بیا هم اپینفرین ریلیز نو په میدان د پایلوریک سپینټر چې دا په دغه الفا 1 ریسپټر شتون لري الفا 1 ریسپټر نو اپینفرین چې افراشي دغه اډرینالین به ورشي دغه ریسپټر به تنبیه کی کله چې تنبیه کی دلته پایلوریک سپینټر شتون لري دغه پایلوریک سپینټر به ډاکټر صاحب کنسټرکټ دا معنا چې تانګ بشي چې کله تانګ شول ورته غذایي مواد شتون لري آیا دا زیاونه غوړي کنه چې باید ذکر شي ځکه دا خورونو نو دلته چې دا خبر خطانګ شو په د معده کې په د معدې غضلاتو نه بیټا 2 ریسپټر شتون لري بیټا 2 ریسپټر عین وخت چې پایلوریک سپینټر بان شو نو بیټا 2 ریسپټر به شي دا به تنبیه کله چې تنبیه شي د تنبیه کېدلو په نتیجه کې انکریز ریلیکس د معده به سره ریلیکس ورته چې کله ریلیکس نو غذایي مواد هر څه په شخص کې شي کې ورکیږي نو دای کې ډاکټر صاحب غذایي مواد هر څه ورکشي نو څوک چې ډور شوی ډاکټر صاحب کنه دور وی خواب او چاله تراونی هر څه به کې ورکشي ویلي کې ورکشي ځکه دا ډور شو ده ا کې ورک ویل شو ځکه الفا 1 ریسپټر نه معده وربان کړه په نتیجه کې ډاکټر صاحب بیټا 2 ریسپټر معده ریلیکس کړه چې کله ریلیکس کړه ډاکټر صاحب نو هر څه ورک شو دلته وشي ته مونږ بیا هم لږ څه توجه کوو کچې ته مونږ یو چاته انستیزیا ورکو د انستیزیا نه ورسته د الفا 1 ریسپټر چې درکسي د خپل فعالیت نه کې ایلو سیوري ډاکټر صاحب یا هم اپیډرین ورکو د انستیزیا لپاره یا هم اډرینالین ورکو یا هم نارفینفرین ورکو یا نور درمل دی فایزسټیګمین نیوسټیګمین د الفا 1 سټیمولیټ شي د سټیمول کېدلو په نتیجه کې سټاپ هو دا بیا خپل ځکه وی ډاکټر صاحب کله پیرلاټیک الیس سره مانګه شي پیرلاټیک الیس د امر د جراحۍ نه ورسته چې د معدې د کوم محتویات د وزنه نو موږ چې داسې درمل ورکوو چې الفا 1 یا بلاک یا سټیمولیټ کې ترڅو د معدې تخلیه صورت ونیسي څنګه چې د معدې تخلیه صورت نسی د جراحۍ نه ورسته بیا ټریټمنټ شي پوسټ اپریټیو ته دا ډاکټر صاحب په سټومک نه په هضمي سیستم نه د سمپاتیک سیستم تاثیرات اوس ارسو دلته مون سے معمولا په مثانه تاثیر یو په مثانه څه تاثیر یو سرطان ته درمل هم یو دا ځکه وخایم انا څه کچیرته مون سفارش کې د مستقلا ورس تاثیر وایو دا ډاکټر صاحب مثلا دو یورینری بلیډر د یورینری بلیډر نه ورسته مون سه یوریترا لرو یوریترا د یوریترا نه حقیقت نه برخه کې مون سه پروستات لرو چې لرو پروستات دا پروستات غوډا شو پروستات بیا تفصیلا ان شاء الله وایو په میل جنټل اورګان به هم وایو او په فیمل به هم وایو دا لکه پروستات شو کو پروستات نه وسره څنګه په د مثانه د سمپاتیک سیستم لپاره زنګړې ریسپټر شتون لري دا ځکه تداوی لپاره زده کوي دلته څه دا یو سیستم شو د سمپاتیک سیستم دا د اخیری انډینګ نه اپینفرین افرازوي اپینفرین کله چې افراشي نو فرضي مثال د ډاکټر صاحب مثلا د یورین ډاکلو چې یورین ډاکلو دا یورین پس کوي خو ډور واقع شو چې ډور کله واقع شو یا انزایټي سړی کې هر څه ورکشي ویل ورکشي ډاکټر صاحب ځکه چې دلته د پروستات نه الفا 1 ریسپټر شتون لري الفا 1 او په د مثلا نه بیټا 2 ریسپټر شتون لري اوس کله چې اپینفرین افراش ول نو دلته الفا 1 ریسپټر به د اپینفرین په واسطه تنبیش کله چې تنبیه شي نو پروستات کینال او همداشان د یوریتر کینال چې دا به کنسټرکشن ورکی چې ورکی کنسټرکشن یعنی تانګ وشي کله چې تانګ شول یورین خو زیات وو بعد د مثنا یورین ته زی ورکی نو برعکس په دا وخت کې د بیټا 2 ریسپټر هم تنبیه کیږي چې کله تنبیه شي نو یورین بلیډر چې دا به ریلیکس شي ریلیکس لکه څه یو خو پروستات کنسټرکشن وکړلو بلې خو راځي د یورین لپاره ریلیکس وکړو نو سړی کې یورین هم ورکشي ویل ورکشي ځکه سړی ډور شو ده اوس دې لپاره چې ځینې ناروغۍ شتون لري کله کله ډاکټر سپینګیرو کې بیا پروستات مسله وي پروستات مسله وي د امتیاز نشي پس کوي نو ته دا فکر وي چې الفا 1 ریسپټر تنبیه کیدا د زی تنګولو کنسټرکټ کولې اوس داسې درمل ورکو چې د الفا 1 شي کې بلاک نو مونږ الفا بلاکر ورکو الفا بلاکر ځینې ډېر ښه درمل مونږ لرو دا ځکه زوالي کم صحیح شو مونږ الفا بلاکر ځینې درمل لرو مارکیټ کې ډېر بهترین درمل دي اول هر سپینګر چې مونږ سیکاسو جوبه کې سره هي ټمسولوسین
تمثول سین ویلی ورکو ځکه الفا دې ته بلاکی امتیاز د خشن سره کړاش الفا چې تنبیه کیدا الفا چې تنبیه کیدا د رګونه داسې د مسنای بوندواله اوس مونږ الفا بلاکر ورکو چې کله بلاکی دی نه بندي یورین به شي کی پس کوي نو تمثولسین ورکو دویم کله چې پختور کو ډاکټر ته ور شي نه په خلطه کې پرازوسین ورکړي پرازوسین افرازوسین سره ځانته تیرازوسین ورکړي تیرازوسین اترازوسین سره ځانته الفازوسین ورکړي ورکسه الفا زوسین دی الفازوسین سره ځانته ورکړي ورکسه دوگزازوسین دوگزاسوسین همداشان سیلوډوسین ورکړي سیلوډوسین اوس دا درمل فکر وکړئ الفون بلک کوي کنه چې الفون بلک کوي ډاکټر سي پرګون دی الفون شتا کنه په مسنا کې الفون شتا کنه نو واست چې کله مریض ته دا درمل ویر کې دا یورین نشي پس کوي نو دا یورین شي خلاص بشي خو یو نقطه باید تاسو په نظر کې ونیسئ یو نقطه باید دا په نظر کې ونیسئ چې تمثولسین فرازوسین تیرازوسین الفازوسین دوگزازوسین سیلوډوسین چې کله یو مریض ته تاسو ور کوي تاسو فکر وکړئ چې پرګوندی بالپون بلک کوي کنه بلک کوي نه ذکر پم بلاک دي نو چې کا الفا بلاک کې رګونه بازود شي پیشاب ټوټ شي کنه نو په لومړی وختونو کې چې تاسو چاته الفا بلاکر ور کوي اشپیا ور کوي څه ور کوي اشپیا ور کوي ویلي کچیر کې دی ورېزي ور کړل ورېزي خو د په خو کې کرګونه ازور شو ډاکټر صاحب سینکوپ ته سیډریک ورزي چې چیرته وتریانو ځکه وینه خو نه دي کشکی د سپیسیفیک ګریټای دی ایر د ګریټای په اساس د وینې لون دي کشکی نو په لومړنۍ وختونو کې دغه درمل چې دي پروسې شپې توصیه کوي که شپې هم نه وي ورېزي مریض ته ور کول نو ته چې ځون سره گزاره کوي جګيږي یو نه څو په ماجيږي ځکه سړی نه چرخی او من ځکه غړي تاری دي ځکه چې وته په شارټ شي ونه شوي سره ډاکټر صاحب